السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. معرکه د کربلا د مسلمانانو په تاریخ کې یو لوی افسوسناک واقعه شمارل کېږي. د کربلا د معرکه په 61 هجري کې راپېښه شوې وه. بیا د دې معرکې په نتیجه کې چې پر امت باندې کوم منفي اثر وغورځېدو، نو دا دومره خطرناک و چې اوسه پورې د دې هغه اثرات باقي پاتې دي. او نن سبا چې د امت د شیعه سني په شان په دوه غټو ډلو کې تقسیم شوی دی، نو د دې افراطفري او تقسیم وجه همدا معرکه شمارل کېږي په تاریخ کې. د دې معرکې غټ نقصان د یوې نوې نظریې وجود او د دې سره بل غټ نقصان دا واقع شو چې خلکو د تحقیق کولو نه بغیر په هغه چا باندې لعنتونه شروع کړل کوم چې د دې بالکل مستحق نه وو. هغه کس کوم چې د دې معرکې بنیاد ګڼل کېږي. په هر محرم اجتماع او ناسته کې چې خلک په چا باندې لعنت وایي، هغه یزید ابن معاویه دی. نو راځي ملګرو په دې خبره باندې ځان پوه کوو چې اخر د خلک یزید ولې ګناهګار ګڼي، په دې باندې لعنتونه ولې وایي. او بعضې خلک پکې دا دعوه کوي چې یزید به شراب څکل، مونځ به یې نه کوو او جواري به یې کوله. نو د دې ټولو خبرو حقیقت څه دی؟ دا به تاسو په دلایلو سره ثابتوو. نو راځئ زموږ سره. معاویه رضی الله عنه د خلافت ابتدا د 41 هجري نه شوې وه. کله چې د خلافت لس کاله پوره شو، نو دینه بعد د بعض خلکو په مشورې سره معاویه رضی الله عنه خپل زوی یزید خپل نایب وګرځاو او خلکو نه د لپاره د بیعت کولو مطالبه وکړه. د دې مطالبې نه صرف 15 صحابو انکار وکړو. یو باغی کې عبد الله بن عمر، بل عبد الرحمن بن ابي بکر، بل عبد الله بن عباس، بل عبد الله بن زبیر او حسین رضی الله عنهم. کله چې دوی د بیعت نه انکار وکړو، نو معاویه رضی الله عنه په دې صحابه باندې زبردستی ونه کړله، بلکې په دې خبر باندې چې شمپوشي اختیار کړه. لیکن کله چې معاویه رضی الله عنه وفات شو، نو یزید په تخت باندې کېناستو. په دې سره د مقابله د هغه صحابو سره وشوه کوم چې د بیعت نه انکار کړی. په دې 15 صحابو کې عبد الرحمن بن ابي بکر مخکې وفات شوی و. عبد الله بن عمر او عبد الله بن عباس د دې خبرې نه یریدل چې په امت کې به اختلاف پیدا شي. د دې وجې نه هغوی بیعت وکړو. هر چې عبد الله بن زبیر او حسین رضی الله عنهم وو، نو دوی بیا هم خپل خبره باندې کلک ولاړو او په هیڅ صورت کې یزید سره بیعت کولو ته نه تیارېدل. د دې انکار د وجې نه یزید د دې صحابو په خلاف باندې قدم واخیستو. لیکن په دې اقدام سره چې مخې ته څه وشو، نو هغې د وجې نه خلکو د یزید سره نفرت شروع کړو او دا نفرت دومره سیوا شو چې یزید د خلکو په منځ کې د ظلم او جبر یو مثال وګرځېدو. یزید ابن معاویه 4 کاله بادشاهي کړې وه. په دې 4 کالو کې د 3 کارونه داسې شوي دي چې هغې د وجې نه د ظالم او جابر حکمران ویلی کېږي. یو واقع پکې دا وه چې د په دور کې په مدینې باندې حمله شوې وه. مسلسل 3 ورځې پورې پکې جنګ شوی و او په دې کې د ډېرو صحابو او تابعینو وینه تویې شوې وه. دویم په مکې باندې حمله وشوه او د منځني غبزدي سره کعبه ویشتې شوې وه. او درېیمه واقعه هغه معرکه د کربلا وه، په کوم کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسی حسین رضی الله عنه شهید کړی شوی و. په دې دریو واقعاتو کې واحد کربلا داسې خطرناکه واقعه ده چې هغې د وجې نه اوسه پورې یزید ته د بدو نسبت کېږي. کربلا د معرکې په لحاظ سره صحیح تحقیق دا دی چې واقعي د افسوس ولا خبره ده چې اسلامي خلافت کې څنګه د الله د رسول نوسی وجلی کېږي. لیکن بل طرف ته تاریخ مطالعه کو، نو داسې چېرته هم نه میلاویږي چې یزید د حسین رضی الله عنه په وجلو باندې امر کړی و. لیکن په یزید باندې دا اعتراض اوسه پورې باقي پاتې دی چې د کوفي ګورنر ولې نه معزول کړی. د دې کار نه وروسته یا قصاص ولې نه دی اخیستی د حسین رضی الله عنه دپاره. نو دا خبره خو واضحه ده چې د حسین رضی الله عنه اصل قاتل د کوفي ګورنر عبیدالله بن زیاد او دا د حجاج بن یوسف په شان یو ظالم سړی و. لیکن کم خلک او خاص کر علما چې کله په منبر باندې د خلکو جذبات تیزول غواړي، نو دې لپاره دوی دومره مبالغه شروع کړي چې د حسین رضی الله عنه په قاتلانو کې صحابه هم ور داخل کړي. بل دوی یزید ته داسې خبرو نسبت شروع کړي چې هغه انسان په حیرت کې اچوي. لکه دوی دا وایي چې یزید به شراب څکل او د دې سره سره د به مونځ هم نه کوو. د سوال دا دی چې آیا دا خبر صحیح دی که نه؟ آیا واقعي یزید به شراب څکل یا د خبر په هغه باندې یو بهتان او افترا ده؟ نو راځئ ملګرو چې د دې خبرې په حقیقت باندې ځان پوه کړو په تاریخي روایاتو سره. یحیی بن فلیح یو روایت را نقل کړی دی. په هغې کې دا وایي چې عمر بن حفص د یزید خواله تلی و. هغه ورله ډېر اکرام وکړو. لیکن کله چې د عمر بن حفص واپس مدینې ته راغی، نو دې منبر ته وختو او خلکو ته یې دا ووایي چې زما دې په الله قسم وي چې یزید شراب څکي او بیا د نشې د وجې نه مونځ هم پرېږدي. ملګرو دا روایت ابن فلیح نه را نقل شوی دی او ډیرو خلکو خاص کر شیعاګانو دا ځان یو دلیل ګرځولی دی په دې خبره چې یزید به شراب څکل. لیکن که د دې روایت سند وګورو، نو معلومیږي چې دا یو ضعیف او منګړت روایت دی. د دې روایت را نقل کوونکی کس ابن فلیح دی او محدثینو د چرته موسیقه نه دی ویلی، بلکې د مجهول ویلی دی. بل خبره دا ده چې د ابن فلیح پلار یعنی فلیح ابن سلیمان د صحابو په آخري دور کې پیدا شوی و. یعنی د پلار هم د یزید هغه زمانه نه ولیدلی. نو مطلب دا دی چې ابن فلیح د تبع تابعینو په دور کې دی او د یزید صحابو د دور یو روایت را نقل کوي. یعنی په دې روایت کې د نه مخکې 2 کسان ورو مشته دی، خو د هغوی تذکره ده نه دی کړې. نو ملګرو دا هغه وجوهات دي کوم د وجې نه چې دا روایت منګړت حسابېږي. دویم روایت محمد بن داب را نقل کړی دی. دی وایي چې معاویه رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې یو لښکر لېږلی و روم ته. نو په لاره کې د لښکر د سخت لوږې سره مخامخ شو.
بل معاویه رضی الله عنه په دې ځای کې خپل زوی ولید یزید چې شراب اسکل. نو معاویه رضی الله عنه په دې باندې ډیر خفه شو او یزید واپس راولېګو. نو ملګرو دا روایت هم موضوعي منګړت دی. د دې روایت را نقل کوونکی کس محمد بن داب دی او محدثینو د کذاب ویلې دی، لکه امام ابو زرع الرازي او امام ابن حجر رحم الله دا ویلي دي چې محمد بن داب یو کذاب سړی او د به دروغ ویل. نو ملګرو دا دوه روایتونه د یزید په بدی کې ډیر مشهور دي، لیکن په دې دوه باندې محدثینو ډیر سخت جرح کړی ده. او د دین علاوه نور هم ډیر روایت شته دي چې هغه د یزید په بدی کې راغلي دي، لیکن باقي مسله دا ده چې محدثینو په ټولو روایتونو باندې جرح کړی ده او دوی ته موضوعي ویلي دي. خلاصه دا د ملګرو چې په تاریخ کې چې د یزید په بدی کې څومره روایت را نقل کیږي نو دا اوه قسمه کسان را نقل کوي چې تا د څوک هم یو تاریخي روایت را نقل کی او هغه کې د دې اوه کسانو نه یو کس راغلی و، دا غي مطلب به دا وي چې دا روایت موضوعي دی. او د دې اوه کسانو نومونه دا دي: ابو مخنف لوط بن يحيى، محمد بن عمر الواقدي، عوان بن الحكم الكوفي، محمد بن زكريا الغلابي، يحيى بن فليح او محمد بن داب. دا غوه کسان دي چې په دې باندې اکثر محدثینو جرح کړی ده او په دې ټولو باندې محدثینو دا گواهی ورکړې ده چې دوی به د یزید په خلاف باندې د خلکو د تیزولو دپاره د ځان روایت جوړول. بل خبردار ملګرو چې د حسین رضی الله عنه یو زوی دی زین العابدین، د یزید سره د څو ورځو پورې پاتې شوی و، لیکن دنه چېرته هم د یزید باره کې د شراب وڅکلو څه ګواهي نه ده رانقل شوې. بل د لیث بن سعد په شان ډېر محدثین شته دی چې هغوی یزید ته امیر المؤمنین هم ویلی دی. نو ملګرو د دې ټولو خبرو خلاصه دا ده چې یزید یو انسان و، د ښه کارونه هم شته او بد هم. زموږ د دې خبرو مقصد دا نه دی چې یزید یو بزرګ او تقوادار سړی و، بلکې مقصد دا دی چې په هر قسمه خبرې را نقل کولو کې احتیاط ضروري دی. بل خبره دا ده چې په دې خبرو باندې چې شمبوشي اختیارول پکار دي. دا خلک مخکې تیر شوي دي، الله سبحانه وتعالی به زموږ نه دوی د اعمالو تپوس نه کوي، دوی الله له ورغلي دي او الله سبحانه وتعالی به بس دوی له دوی د اعمالو بدلی ورکوي. په دې باب کې ابن القیم رحم الله ډېره ښکلې خبره کړې ده او دا یې ویلي دي چې د دې خلکو نه الله زموږ هغه تورې محفوظ ساتلي دي. یعنې موږ د دوی په زمانه کې نه وو چې هلته جنګېدلی وی، اوس موږ له پکار دي چې موږ خپل ژبې هم د دوی د لعنت نه محفوظ وساتو.